خاون په خپو او دا د کوره اوتله. حدیث مبارک کې راځي چې دا څنګه د کوره قدم والی بهر اوزي، د ځمکې او اسمان کې د انسانانو نه علاوه څومره مخلوق چې دی دا په لعنت شروع کی. په دې لعنت وري دا په لعنت کې ډوبه روانه ده چې د څو پورې دا دې کور ته واپس نه ده راغلی. دا په لعنت کې ډوبه روانه ده. څومره یې ګرځېدل ډېر وکړل او څومره یې وخت د کوره ډېر بار ویستو، دومره ټیم به دا د الله د طرف نه په لعنت کې ډوبه روانه ده چې څو پورې دا کور ته نه ده راغلی. نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې عمل نشته، ځکه نقصانونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل، یو صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ستا په لاس بیعت کوم، هجرت کوم، دا کله پرېږدم زمه چې الله رانه رضا شي او الله راله جنت راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی جنت ګوري؟ وی آو. وی مور دې شته دی؟ وی آو. وی کور ته لاړ شه، ستا د مور د خپې د لاندې جنت دی، دا بهر مه ګوره، دا کور کې د مور سره وګوره، جنت کور کې د مور سره وګوره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه چې دا هغه پلار دی. ستا خوښه ده که ضایع کوي او که ځان لی محفوظه کوي. که مونږ یو نظر دی حدیث ته وکړو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت د مینز دروازه ده. که دا حدیث سړی ځان ته مخې ته کړي او دې پلار ته وګوري، نبی علیہ السلام ورته وی که ضایع کوي او که ځان لی محفوظ کوي، دا بچې به د پلار سره په مال بیا جنګ وکړي، دا بچې به د مور او پلار جدا کی، بیا دی به دا ووایي چې دا پلار به د ده سره اوسي او زما سره به نه اوسي. نه، که د دې ته سوچ وکړه دی چې دا پلار د ځان نه جدا کړي او بل ورور ته وایي تا سره به وي، که د دې حدیث ته سوچ وکړو نو د پلار نه دی جدا کړی، د جنت د مینځ دروازه د خپل کور نه راواغستل او بل ورور دی ورکړه. دا د جنت د مینځ دروازه د ته الله محرومه کړې. چې ډوډۍ به څه خبرې، پلار به څه خوري او څه به اغوندي. وایي دا د جنت د مینځ دروازه ده. په مال نه یمه، په پیزار نه یمه، په کپړو نه یمه، خدا د جنت د مینځ دروازه ده. دا خو زه چالم نه ورکوم، دا زما د جنت د مینځ دروازه ده، دا خو د جنت د مینځ دروازه ده، دا زه نه ورکوم. پلار جدا کول دا د جنت د مینځ دروازه د خپل کور نه لرې کول، دې ته به څوک تیار شي. خو مونږ په صحیح معنو کې پلار کتلی نه دی، مونږ په صحیح معنو کې مور کتلی نه ده. کتابونو لیکلی دی وایي د قیامت یوه نښه دا ده چې د دوستانو خبره به منل شي او د پلار خبره به نشي منل. تاسو پې نن سوچ وکئ که نه، دوست علي او پلار نه علي. مشوره خلک د چا سره کوي؟ د دوست سره کوي. زوی بستی او مشوره به د دوست سره کوي. او دوست په څنګه دوسي؟ په موبایل به چېرته دوست شوی، لیدلی به هم نه چې د کم ځای دی، فرینډ مې دی او پلان کې مې دی او ډینګری مې دی. نن دوست له په پلار باندې ترجیح ملوي. دوست وایي دا کار به کوو، دی وایي کوو. او هغه پلار چې هغه د جنت د مین دروازه ده، هغه وایي بچیا زه پې خفه یمه، دی وایي ما د دوست سره مشوره کړې که ته پې خفه یې نو خفه ښی خو زه به یې کوم. نن دوست اغسته شي او پلار پرېښوده شي. ته وایي نه 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 نه، خلک دوست نه علي، پلار علي. زه هم راکه دا موبایل دی، د چا سره چې دا موبایل دی دا غټې موبایل دی، د خپلو بچو نه راویلی دا وړسف یې وله وګورئ چې د ټولو نه اول نمبر په پرن باندې به بره د چا وړسپ پروت وي. کو د پلار وخو جو بیا ټیک ته بیا به ومنم چې یو پلار دی. پلار به پکې یم نه کېدی شي، نه کېدی شي د پلار نمبر یې پکې یو ګوټ ته پروت وي او چې کومې نږدې دوست هغه به یې په پرن راوست چې د ده خبره ما ته زر رارسي. په کار ده چې په دې کې د ټولو نه ړومبې بره د پلار نمبر وي چې کو زما بابا څه سوال جواب کوي چې چېرته تاخیر رانه ونه شي، کوتاهي رانه ونه شي، د پلار خبره راته ړومبې راشي، د پلار په خبره کې رانه چېرته تاخیر ونه شي. نو غوره لار چې د هغه لار د نبي کریم صلی الله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار باندې صحابه لاړل. نبی علیہ السلام چې عثمان رضی الله تعالی عنہ مذاکرات ولولېګو وی ته ورشه مذاکرات اجه مذاکرات لاړ دلته ورته کفار وی ته خو راغلی کنه ای د کعبه دی ولید لزان له طواف ته خو طواف وکړه راغلی هغه ورته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار کی سار دې ز طواف نکوم ز طواف نکوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول دلته کسانو نبی علیہ السلام ته وی عثمان بزان له طواف کړي نبی علیہ السلام وینا دا زما یقین دی چې زه دلته ایساري مگر چې عثمان تللی دی رضی الله تعالی اب طواف ونه کې چې زه ورسره نه چې واپس راغی وی عثمانه